کندهار ولایت کې د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ اداري ناسته ترسره شوه. د بغلان ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 4612 قضیو پر حل او فصل سربیره 4301 بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 144 دوسیو پر حل او فصل سربیره 117 وثیقې هم اجرا کړي دي. هلمند کې د محاکمو یو شمېر قضایي غړو ته د ظرفیت لوړونې 3 ورځنی سیمینار پای ته ورسید. د بدخشان ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 15219 قضیو پر حل او فصل سربیره 8400 بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د فراه د مرافعه محکمې په انګړ کې یو باب مسجد ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د نورستان د مرافعه محکمې وپلاوي د دغه ولایت اړوند ولسوالیو ته سفر وکړ. د پکتیکا د مرافعه محکمې رئیس د یاد ولایت د علماو شورا امر بالمعروف او د امارت د قضایاو له مسؤلینو سره وکتل. د غور ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د زندان څخه لیدنه وکړه. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 184 دوسیو پر حل او فصل سربیره 112 بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي. د تخار ولایت د مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو د ابتدایي محاکمو څخه لیدنه وکړه. د نیمروز ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت توقیف خانو او زندانونو څخه لیدنه ترسره کړه. د پروان ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت سالنګ ولسوالۍ ابتدایي محکمې څخه لیدنه ترسره کړه. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 70 دوسیو پر حل او فصل سربیره 101 بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 122 دوسیو پر حل او فصل سربیره 188 بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي. جوزجان مرافعه محکمه کې د امارتي ځمکو د غصب په وړاندې د مخنیوي کمیسیون ناسته ترسره شوه.